علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عثماني دور یو تر ټولو پیاوړی خلیفه سلطان سلیمان د هغه درې غوره وصیتونه چې نړۍ ته یې پرېښي دي او په دې کې یو غټ درس ورسره هم پرېښی دی. وصیتونه کله چې سلطان سلیمان یا د ده د مرګ نیټه راورسېده، نو په دې مجلس کې چې کوم خلک حاضر ول یا په دې دربار کې چې کوم خلک حاضر ول، هغوی ته یې درې وصیتونه وکړل او وویل چې دا درې وصیتونه لازمي باید اجرا کړي. لومړی وصیت دا وکړو چې زما کټ یا زما تابوت به ډاکټران په خپلو اوږو باندې انتقالوي. دوم وصیت دا وکړو چې هغه مال، هغه دنیا، هغه سره زر او هغه غمی چې په ژوند کې ما ګټلي دي، د ما د مرګ د ځای نه د ما تر قبر پورې په دې لاره کې دواړو طرفو ته کېږدئ. او دریم وصیت دا وکړو چې زما لاسونه د ما له کفن نه راوباسئ او بیا د ما د تابوت نه نیمه ځوړند پرېږدئ. نو د دربار خلکو په ډېر احترام سره ورته وویل چې ستا وصیت به بې له کومې سرغړونې نه اجرا کېږي. خو یو پوښتنه کوو چې دې وصیتونو د داسې عجیبو وصیتونو مطلب څه دی؟ نو سلطان سلیمان په ډېر سختۍ سره خبرې کولې او ورته ویل چې زه غواړم نړۍ ته په دې کې یو درس ورکم، او هغه درس دا دی چې تر ټولو ارزښتترینه شی په دې دنیا کې ژوند دی، او د دنیا ټول طبیبان هم که راټول شي ستا د مرګ مخه نشي نیولی. نو ځکه زما تابوت په طبیبانو انتقال کوي، ځکه د نړۍ قوي ترینه طبیبان هم یو چا د مرګ مخه نشي نیولی. او د دوهم وصیت علت مې دا دی چې دا دنیا ارزښت نه لري. په دې دنیا کې که ته د دنیا په ګټلو پسې څومره ځان ستړی کړې، څومره منډې هم ووهې، نو اخر هم درنه پاتې کېږي. پرېږده چې دا نړۍ وویني چې دا د ما د مرګ د تابوت سره سره زما په لاره کې پراته دي، دا ما سره قبر ته نشي تللی، ما ته ګټه نشي رسولی. او دریم وصیت علت دا دی چې انسان نړۍ ته خالی لاس راغلی دی او خالی لاس بیرته ځي، نو په دنیا پورې زړه مه تړئ. نو په دې دریو وصیتونو کې رښتیا هم نړۍ ته یو غټ درس پروت دی. په اوس وخت کې ډیری خصوصا مسلمانان، دوی ټول یا اکثریت د مسلمانانو ټول د یو بل سره په دې رقابت کې دي چې زه څنګه دنیا ترلاسه کړم. په دې کې مینه، محبت، خلوص، ایثار، قرباني هر څه هیر کړي دي. خو چې کله د مرګ نیټه راورسېږي، هم دنیا ترې پاتې کېږي، هم دته د نړۍ قوي ترینه ډاکټر که هر ملک ته لاړ شي دته صحت نشي ورکولی. او دریم دا چې دا خالی لاس لکه څنګه چې دنیا ته راغلی همداسې دنیا نه ځي. راځئ هغه څه لپاره چې نړۍ ته راغلي یو، د هغه څه لپاره ژوند وکړو چې هغه انفرادي او ټولنیز د اخلاقو د ژوند یو بهترینه او ښایسته مجموعه ده چې موږ باید د ځان سره انتقال کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.